استغفر الله. د پیغمبر په څیر کارتون جوړونکي ته خدای سزا ورکړه. دا چې څنګه ولې د دې ویډیو لیدل او شریکول ټولو مسلمانانو ته ضرور ده. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د سویډن شخړیز کاریکاتوریست لارس ویلکس د اسلام د پیغمبر د شخړیز کاریکاتور تر جوړولو وروسته د ګواښونو له امله تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ژوند کوه. ویلکس د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې ووژل شو. د سویډني رسنیو د ریپورټونو په حواله 15 کلن لارس ویلکس د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي د دې خبرې وضاحت کړی دی چې پر هغه کوم برید نه دی شوی، بلکې هغه په سړک کې د یوې ترافیکي پیښې ښکار شوی دی. لارس ویلکس په 2000 میلادي کال کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو توهینامیزه کاریکاتور جوړ کړی وو. د هغه دغه کار د اسلامي نړۍ له شدید غبرګون سره مخامخ شوی وو. دا چې هغه ته د مرګ واقعونه شوي وو، نو د پولیسو په حفاظت کې یې ژوند تیراوه. د اطلاعاتو پر اساس د لارس ویلکس د ساتنې او حفاظت لپاره 2 تنه ګمارل شوي پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. دغه پیښه د یکشنبې په ورځ د سویډن په مارکریټ ښار کې پر یوې لویې لارې هغه مهال رامنځته شوه چې یوه لارۍ د 2 سړکونو ترمنځ له حایل دیوال سره تر لګېدو وروسته له هغه موټر سره ټکر وکړ چې لارس ویلکس او د هغه 2 تنه پولیس محافظین پکې سپاره وو. د سیمه ییزو پولیسو افسر ویلي دي دا ډیره د افسوس خبره ده د کوم شخص چې موږ غوښتل ساتنه یې وکړو په دې پیښه کې له خپلو 2 ملګرو سره خپل ژوند له لاسه ورکړ. القاعده ترهګري شبکې د نوموړي د وژلو پر سر انعام هم ټاکلی وو. په 2010 میلادي کال کې 2 کسانو د سویډن په سویل کې د هغه په کور د اورلګونې هڅه هم کړې وه. د اسلام دښمنان د تل ذلیلوي او له تاسو هم هیله کوم چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درود ووایئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.